جوړ په خیر. جرمني په پښتو لوستونو ته د A1 په کچه په خیر راغلی. لومړی څپرکی دویم لوست دی لغاتونه یا ویونونه. لغت ته په آلماني ژبه کې ورت وایي. ورت. دا به غټ لیکو، لومړی توری به غټ لیکو او ورته یې جمع حالت دی wortschatz لغاتونه یا لغاتونه. Frau میرمن یا آغلې د فراو ارټیکل چې دی دی فراو دی مفرد حالت یا چې یو دانه ورته ویل کیږي دی فراو. که چیرې بیا دا جمع کیږي د جمع ارټیکل هم دی دی، یعنی څو دانې ښځې چې وي هغې ته ویل کیږي دی فراون. آخر کې ان اخلي. دی فراو میرمن یا آغلې فلانی. دی فراون چې کله ډېرې میرمنې وي هغې ته بیا دی فراون په آخره کې یا په پای کې ان اخلي. هر ښاغلی. der دا نارینه نوم دی ارټیکل der هر. که کله دا جمع کیږي په آخره کې دا هم ان اخلي. هغن ښاغلی دی هغن ښاغلی په پای کې ان واخیست. نامه د نامه ارټیکل der ده، یعنی د نارینه نومونو له جملې څخه راځي. der نامه دلته پام وي چې دا نامه آلمان کې د کورنۍ نوم یا فامیلین نوم په حیث باندې کارول کیږي. که چېرته تاسو ته بیا یوازې نوم اخلي هغه بیا ګورو چې په بله پاڼه کې راځي هغې ته څه وایي. der نامه کورنۍ نوم ارټیکل der ده. که چېرته دا په جمع باندې تبدیلوو die Nomen. Vorname هغه نوم چې مونږ ته د زیږېدلې په وخت کې راکړل کیږي یا مونږ ورته یوازې نوم وایو. der Vorname دی مفرد حالت دی، یو حالت دی، یا چې کله یو نفر ته کارول کیږي بیا دی Vornamen دی د جمع حالت دی. دی Vornamen. Familienname او نامه یو شی دی. نامه کورنۍ نوم یا تخلص موږ ورته وایو. دا هم ارټیکل der ده. der Familienname او د جمع حالت die Familiennamen ان په پای کې اخلي. وی دا یو د پوښتنې وی ده. کله چې پوښتنه کوي څنګه wer څوک wie څنګه wer څوک.
تر بیا ښې چارې.